کیوټي سیریز دومره غټ چینل باوجود 1 بلین سبسکرایبر ته نشي رسیدلی. ماشوم داسې څه ویډیوګانې جوړي چې د سبسکرایبر د ټول انډیا آبادی نه هم سیوا دي. داسې کوم یو چینل دی چې د کوم به ټولو نه وړاندې 1 بلین سبسکرایبر وي. په دې ټولو نه ځان خبرولو لپاره تاسو زموږ دا ویډیو ضرور وګورئ. کډز لیانا دا چینل هم سبسکرایبر کولی شي. دا چینل د ماشومانو ویډیوګانې جوړي او نن سبا چې څومره د فون استعمال شوی دی د دې چینل ډیر زیات بوم راغسته. دا چینل هم په بوم باندې روان شوی دی. په دې وجه باندې دوی ته ډیر زیات ویوز راځي. اوس د دوی 100 میلیون سبسکرایبر دي. را روان 5 کالو دوران 250 میلیون ویو ته رسیدای شي. نو د حساب سره کده ته وګورو را روان 20 کالو دوران دا 500 میلیون ته رسیدای شي. خو دا دومره آسان نه دی ځکه چې دا د ماشومانو لپاره دی. په دې کې چې زیاتره ویډیوګانې کتل کیږي هغه هم د ماشومانو وي او عمر سره سره دغه عمر زیاتیږي. دغه په وجه به دغه چینل به هم خلک کم ګوري. بیوټي بای خپل ویل دي هغه یو طریقې سره یوټیوب نه اوس ریټایر شوی دی. د وخت کې د دوی چینل چې 5 میلیون یا 1 بلین سبسکرایبر به هټ کوي. او تر دې دمه چې دوی اوس پورې څومره کامیابی ترلاسه کړې ده نو د وجه باندې د لیست اچول دوی ضروری وو. سیټ انډیا دا نه صرف د یوټیوب بلکې د ټولي انډیا ټولو نه تیز ګروینګ چینل دی. تاسو د دوی انالیټکس کتو نه پس حیران بشئ ځکه چې د دوی انالیټکس مطابق را روان 4-5 کالو کې به دا 600 میلیونه پورې رسیدلی شي. ولې را روان 18 کالو دوران دا 1 بلین ته رسیدلی شي. خو دلته کې یو مسله شته. سیټ انډیا یو میوزیک چینل نه دی. په دې باندې هر وخت هر قسم شوګانې او ډیر زیات سیزونه ورچول کیږي او ټول سیزونه په هندي لینګویج کې وي. د دې وجه باندې به یو وخت نه پس د دې چینل ګروث چې دی هغه په مکمله ودرېږي. ټي سیریز دومره مشهور چینل باوجود هم د دې سبسکرایبر تعداد چې دی هغه کمیدو باندې روان دی. تاسو به په دې باندې حیران شئ چې د دې ګروث چې دی د زی میوزیک ګروث نه هم کم دی. د دوی الریډي 2 میلیون پلس سبسکرایبر دي کوم چې دوی ته 1 بلین ریس کې ډیر زیات بوست ورکړي. د ټي سیریز به هم 1 بلین سبسکرایبر شي خو دوی په دې کې زر نشي کامیابېدلی کچې د دومره غټ چینل ګروث چې دی هغه په نه هونه برابر دی. دا په څه وخت کې ټولونه لوی غټ چینل وو. د دې اوس ګروث نشته دی. لایک ناستیا واړه ماشومان راتلونکي وخت کې 100 کروڑ سبسکرایبر ته رسیدلی شي. دا یو ماشوم یوټیوبر دی. د دوی 101 میلیون سبسکرایبر دي. خو ورو ورو د دې چینل ګروث چې دی هغه هم په کمیدو دی. د دې وجه دا ده چې خلک چې دی هغه غټیږي. ماشومان دوی چې کم ګوري هغه ورخ سره سره عمر سیوا کیږي. خو دغه چینل لګیا دی ورو ورو خپل کنټینټ بدلولو کوشش کوي. په دې وجه باندې دغه چینل اوس هم په بوست کې دی. په داسې د دې ګروث روانو خو یقینا دا 1 بلین ته رسیدای شي ځکه چې دا به فاستست 1 بلین هټ کوونکی چینل بالکل نه کوکو میلن. دا چینل به روان 5 کالو دوران 500 میلیون ته ورسي. د دې اوس 144 میلیون سبز دي. یقینا د دې ګروث سیټ انډیا نه کم دی خو د دې ګروث ډیر زیات خده. د وجبه دا روان 15 کالو دوران 10 بلین ته رسیدلی شي. آرام سره په دې طریقې باندې دوی دغه اچیو کولی شي ځکه چې دوی چې کم کانټینټ جوړي هغه انیمیټډ وي. دغه وجه دا چې دوی سره به د کانټینټ کم نه وي او په دې وجه باندې ځکه چې دا یو انډیویډوال چینل نه دی بلکې دا یو کمپنی ده. دا به بیوټي بای غوندې چرته ریټایر کیږي. زی میوزیک کمپنی د انډین چینل اوس پورې 88 میلیون سبسکرایبر دي. دا چینل ډیره تیزه ترقی کړې ده. د دې کانټینټ کې زیاتره انډین غانې دي خو غانا د سیو شی دی کوم چې خلک د لینګویج یعنی په ژبه پوهېدو بغیر هم اوري. یعنی که تاسو اني او ویډیوز فین وای نو تاسو به جاپانیز او کورین غانې هم اورئ. په دې وجه باندې په میوزیک لینګویج بیریر چې دی هغه دومره غټه مسله نه. د دې په وجه باندې دغه ویډیوز ډیر خلک ګوري. د وجه به را روان 5 کالو دوران 200 میلیون سبسکرایبر کراس کی او کېدای شي 10 کالو دوران 1 بلین ته ورسي. مستر بین د دوی ګروث ته چې تاسو وګورئ تاسو به حیرانه کی. د دوی اوس 406 میلیون سبسکرایبر دي. دا یو انډیویډوال کریټر باوجود هم د دینه ډیر غټه چینل یریږي ځکه چې را روان 5 کالو دوران 600 میلیون سبسکرایبر ته رسیدای شي او شاید دا ټولو نه تیز 1 بلین سبسکرایبر والا چینل وي. او مستر بیس یو څو الګ بیل چینل دی او دا په بیل ژبو کې دا ټول چې راځي کې نو د دوی ټوټل 200 میلیونه سبسکرایبر دي. اوس خو هغوی په خپل ټول ویډیوګانو کې د بیل ژبو آپشن هم ورچي او پته نشته چې د څومره ژبو سب ټایټل دوی ورکوي. د دې په وجه باندې دا لینګویج بیریر کراس کی او هر سړی ګوري. د وجبه دا 1 بلین سبسکرایبر ته رسیدونکو تیز چینل وي. په دې ویډیو کې مونږه د 1 بلین سبسکرایبر خبره کړې ده. تاسو ته پته شته چې 1 بلین سبسکرایبر باندې کوم بٹن ملاويږي. په دې باندې ریسرچ کولو نه پس مونږ ته یو تصویر ملاو شوی دی. دا یوټیوب هډ کوارټر کې پراته ده. یو وی پلی بٹن په شانته ده. یوټیوب باندې کار کوونکی
دغه تصویر سوشل میډیا ته اچولې. دې ته یې لیکلي دي چې دا 1 بلین پلی بټن ده، خو وروستو بیا هغه ویلي وو چې دا صرف مذاق و. څه پته په حقیقت کې دا 1 بلین پلی بټن وي. که تاسو اوسه پورې دغه ویډیو ګورئ یقینا بس تاسو دغه ویډیو خوښه شوي، نو زموږ ویډیو لایک او شیر کولو لپاره ضرور کوشش وکړئ او کمنټ هم وکړئ. د خپل ځان او چاپېریال خیال ساتئ. الله پامان.